بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ مسورته دلته به یو څه لیکنه وکړو. مساویرین ښه زه راځم یو جمله ولیکم. What is your name؟ هغه سینټر ورته پښتو لیکم. ستاسو نوم څه دی؟ صحیح شو؟ دی نه دی. کنټرول یې لږ بې اندازه ورته غټ. اوس لکه داسې لکه ته چې پښتو او انګلیسي چپټر لیکې نه ژباړه لیکې باقي ځینې لغتونه دي هغه په انګلیسي لیکې. نو اوس غواړې چې د دغه پښتو دپاره جلا اکاونټ راولې او د انګلیسي دپاره جلا اکاونټ راولې. نو دا بیا څنګه کولی شې؟ اوس که زه دلته راسم کلیک وکړم مثلا زه راځم پښتو د انګلیسي د اکاونټ کوم انګلیسي ته خو راغلې دا مثلا دا ما ورته انتخاب کړې د انګلیسي دپاره نه. اوس راځم پښتو ته بیا بل اکاونټ انتخاب. اوس دلته راسم پښتو دپاره دلته اکاونټونه شته په دې کې نشته. هغه دلته عربي لیکلي ورسره مثلا دا اکاونټ ګوره په دواړو باندې تاثیر کوي که نه کوي؟ دا خو یوازې پر هغه باندې تاثیر کوي. موږ سره پښتو اکاونټ نشته. که چېرې پښتو اکاونټ انتخاب کړې بیا هغه ایسته کېږي پر د دواړو باندې تاثیر کوي. نو زموږ داسې په کار ده چې دې ته جلا اکاونټ انتخاب کړم هغه ته جلا اکاونټ انتخاب کړم. نو د هغه دپاره به تاسې راسئ اکاونټ اپشن ته. په اول کې لرئ لیتین ټکس او بل کمپلیکس سکریپټس. دا لیتین ټکس چې دا د انګلیسي لپاره دی. اوس انګلیسي خط دا لیکنه چې تا کړې ده دې ته کم فونټ ورکوي دا فونټ ورکوم. داسې بل فونټ انتخاب کړم دا فونټ کنټرول زد دا به پلس ادا کړم. دا زه به لږ غټ فونټ اپشن دلته به راسم. وینسته انګلیسي دپاره راغلی که نه؟ اول څونه اندازه ورکوي دا ریګولر راځي که ایټالیک کې بیا کړي او بل څونه اندازه ورکوي د فونټ دی دومره. صحیح شو؟ دا د فونټ اندازه ته دور ورکوم په دې کې نو اوس راسي ګوره هغه هم اساین ټکس فونټ و اصلي اندازې دغه دی د فونټ. دا ډېر تاثیر باندې کوي. صحیح شو؟ په دا ډول اوس دا چیز دپاره راغلی یوازې د انګلیسي دپاره. اوس پښتو ته بیا غواړي چې بل فونټ راغلی چې دې کلیک وکړئ دا نه مثلا دا ورته انتخابوم. ګوره پښتو کې زموږ سره فونټونه نشته. دلته به کلیک وکړم نو اندازه به لږ ورته کم دا فونټ نه دا فونټ به انتخاب یا دا فونټ وګوره هغه راغلی په انګلیسي. دې دلته جلا کوي مالته موږ ته نه معلومېږي چې کوم د پښتو دي کوم د انګلیسي دي. بس دا دوه مخانه چې د کمپلیکس سکریپټس د پښتو د اردو د فارسي دغو ژبو لپاره دا اندازه به لږ غټه کړو. صحیح شو؟ دې ته کم سټایل ورکوي. اوس نو ریګولر راسي ایټالیک راسي دا بیا کږي بولډ راسي ډبل او بل بولډ ایټالیک هم به کوږ هم ډبل. زه ورته هم څه شي راسي یوازې بولډ راسي دا ورکوي. اوس دواړه ته هغه دې ته جلا فونټ او هغه ته جلا فونټ. که چېرې ستا سره انګلیسي پښتو فونټونه وي بیا هر سټایل ورکولی شو. دلته زموږ سره نشته هغه 3 فونټونه هغه کوم دوه کار نه کوي یو کار کوي هغه دا ورته ورکولی شي. بل لرو آل ټکس. اوس نو ټوله خط دا خبرې چې د دواړو د انګلیسي دپاره جلا وي د پښتو دپاره جلا وي دا خبرې چې دا بیا د ټول خط مربوط وي انګلیسي که پښتو وي. ټوله خط څنګه رنګ ورکوي داسې رنګ دواړو ته دا راغلی که نه؟ بل ټوله خط څنګه انډرلاین ولري که ونه لري؟ زه ورته هم انډرلاین ولري داسې کم رنګ ولري د انډرلاین سور رنګ دی ولري. اوس راسي صحیح شو؟ هغه زرغون رنګ ورته راغلی او سور فونټ ورته راغلی. بل امپسیس مارک دا ولري که ونه لري ډاټ ټکی صحیح دی. دا ورسره غواړي وکړي د جملې په پای کې بیا راځي کنټرول زد. بل دلته کلیک کوم دا خو د ټوله خط دغه فونټ. بل دا انډرلاین چې کله موږ ورکوو دا ډولونه دي. اوس وګورئ دا ټول ته راغلی دی د سر څخه شروع بیا تر پایه پورې. زه ورته هم یوازې لغتونو ته راځي بیا دغه خالي صحاوي نه دغه فاصله چې ده په دې ځای کې بیا انډرلاین نه راځي. د هغه لپاره بل تاسې راځي کلیک وکړئ په انډرلاین سټایلز کې به ورډز اونلی انتخاب کړئ. اوس راسي اوکې. اوس یوازې لغتو تر منځ راغلی که نه راغلی چې ته فاصله ووایه بس هلته بیا نه راځي. اوس ګوره نسته چې خط لیکنه شروع کړې بیا ستا صحیح شو بیا د سپي سره نه راځي. بل دلته کلیک کوم د هغه څخه وروسته سټرایک تھرو
دا پر دا خط باندې والی کرا کشي ګور دلته استعمال میږي او ډبل سټرایک تر به سکه دوی لیکور باندې راکشي حالت خو موږ کول چې والی کور باندې راکشو دلته به تاسو کول چې دوی لیکور باندې راکش ډبل سټرایک رو بل راځو سب سوپر سکرپټ ور راولي او سب سکرپټ لاندې راولي مدلو د ټون لپاره کوي او بل لرو سمال کیپس دا به د بي سي لپاره د اوس لازم لیکنه کوم مساوي رنت کنټرول ا دا به ساده کړی ځای اوس به سایز راکړم دلته به کلیک وکم ورته هم څه وکړه سمال کیپس که سمال کیپس انتخاب کوم ټول بي سي ټول خط بي سي غټي بي سي دا وړي خو اول تور به نسبتا نور ته شي غټي لکه موږ چې په ګرامر کې اول تور به جمله غټي نو کوشني د غټي مگر په غټي بي سي په نو کلیک وکړو دا به انتخاب اوکې اوس وګور په غټي بي سي دي کنه مگر بیا هم جمله دا غوي غټه د تر د نور کنه او دلته وګور ټکی شول سوې بیا ډبل غټه ده کنه لکه په کوشني خط کې چې نه ټول په غټي بي سي کته وایي چې دا ټول منظم راسي په غټي بي سي راسي نو بیا راسي آل کیپس په انتخاب اوکې اوس ټول به یو بل نو هایډن دا هایډن په استفاده تاسو کول چې دا خط پټ کړئ مثلا زه راځم دا ځای چې پټوم دا به درته بناشم کوم داسې په سور رنګ باندې کنټرول ورسره ونیسو او سره کنټرول ونیسو دا به انتخاب کړئ اوس دا صحیح زه غواړم چې پټ کړم مهم نکات کې پټ کړم څو په لیکنې په مفهوم بیا نه پوهېږي او که داسې وکړي چې ټول لیکنه پټ کړم کولی شي بیا ټول انتخاب خو اوس مثلا دا مهم نکات زه پټوم رنګ په دې ورکوم چې تاسو بیا معلوم چې دا پټېږي بیا صحیح شو اوس دا صحیح غواړم چې پټ کړي چې موږ انتخاب کړي نو بیا به راسي فونټ اپشن دلته به راسي هایډن مې انتخاب کړي اوکې پټ شو که نه شو ورته غلطی راوستل to make your document from نه دی ګور غلط راغلی document text راغلی نو دا واره غلطی چې پاک نشو کې تاسو شوی document نشي ځکه موږ نو کاته مش پټ کړل اوس نو دا لیکنه ما ثبت کړل مثلا رالم په ډیسکټاپ باندې دا لیکنه ثبت کړل اته کنټرول زد کار کوي چې برته کنټرول زد و تغیرات است لیکنه ثبت کړل ښکارا سي نه اوکې ثبت کې اوس د لیکنې څخه ووځي اوس بیرته راسي اوس نو کنټرول زد کار نه کوي د خط ښکاره کولو لپاره به تاسو راسي فایل مینیو ته فایل اپشن ډسپلی ته به راسي په دې کې به هایډن ټیکس انتخاب دا خط چې پټ شوی دا غته خط ښکاره کیږي د اسمه دا ټکی بولل لکه دلته چور کړی اوس به دا ورکې ګوراله کنه دا سترخ په دې راغله د غلطي دا غلط شوی دی اټکی ونی چې لاندې د اسمه دا ټکی لري صحیح شو ډاکومنت بیرته ورسره ځای څه کوس اوس غواړم چې بیرته دغه څه خو باسي د هایډن څخه وباسي نو ټول لیکنه انتخاب کړه د اسمه کو دا ورشته راځي دا تا پټ کړی دا جلا انتخاب یا کنټرول ای او ټول انتخاب کړئ اوس دا غواړم چې بیرته د هایډن څخه وباسو دلته به کلیک وکړئ دا خو به پلان انتخاب اوس به ټول پټیږي نه بیرته به راځي د انتخاب وست کې اوس وکړئ اوس وګورئ دا چې اعلان ټکی څه وکړم اوس بیا هغه اپشن پر دې باندې استعمال کوي تاثیر نشي دا بس کوم خط پټ کړه هغه پټ دی کنه پټ دی عمر زنيسته کې اوس بیان پټ دا برخه نور پاتې ورسته اوس راځو د تغیرات چې موږ کوم مثلا د پښتو لپاره د پونډ انتخاب د انګلیسي لپاره اندازه انتخاب انډرلاین سټایل د ټول شي انتخاب اوس دا غواړي چې په ډیفالت ډول ثبت کې ډیفالت دغه توای په دغه ډاکومنت لپاره اوس واځ غواړي کله ټول نیو ډاکومنت لپاره غواړي که زه په دغه ډاکومنت انتخاب کوم دس ډاکومنت اونلی بل زه راخ لیکنه کوم په دغه لیکنه په دغه تغیرات کې کمانډ لاین وکړي کوم پښتو لپاره پونډ انتخاب کړی کړي انګلیسي لپاره په کوم ډاکومنت کې واځ په دغه ډاکومنت کته د ټول نیو ډاکومنت لپاره غوښتنه نو آل ډاکومنت بیسډ اون دیس نورمال ټمپلیټ سیسو بیا به دا انتخاب دا شي انتخاب به ستاره وخت لیکنه کوي په ورډ کې دا غستا کم پورتون ستاره انتخاب کړی بیا ستاسو خنه وای
دا ټول الله تعالی انتخاب یا موږ باید دې ته نشته بیا دا ټول لپاره چې راسي بیرته غواړي چې ایسته کې نو د هغه لپاره به ته راځي بیرته به دا پمپونه ورته اړی بیرته به د سره ورته جوړه سره به راځي د انګلیسي لپاره به جلا پورټ د پښتو لپاره به جلا پورټ بیا به راځي د سیټ از ډیفالټ به کلیک کوې بیرته به د آل انتخاب بیا د ټولو لپاره راځي صحیح خو داسې چې هغه کارول بس داسې ډاکومنټونه ځکه موږ ټول وخت یو پورټ نه کارو یو لیکن کې یو رقم پورټ کارو بل لیکن کې بل رقم نو څنګه کوئی دس ډاکومنټ اون انتخابوي بیا مشکل نه جوړي بس په دغه ډاکومنټ کې دغه چې بل ډاکومنټ وغیرہ باقي به ستاسو خوښ اخون شي ورکوي صحیح سو بل برخه لرو ټیکس افیکټس موږ دلته ویلو چې هغه جوړ شي اوس نو راځو خپل په خوښه جوړو صحیح دا ټیکس فیل برخه به درته وایم اوس دا لیکنه موږ کړې زه غواړم د خط رنګ ورکړم ګور د دې لارې رنګ ورکولی شي هلته هم رنګ ورکولی شي دلته کلیک وکړئ ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل ته به راسي که نو فیل کې اوکې که ادام اوکې که خط شته مګر رنګ نه لري سپین رنګ هم لري رنګ نه لري رنګ ایست که دلته کلیک وکړم اوس ورته هم چې رنګ ورکړه ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل دلته به سولایډ فیل انتخاب کړئ کوم رنګ ورکړئ مثلا دا رنګ ورکړو صحیح شو اوس دا وکړئ که دا هم وکړئ که هغه رنګ راغلی که نه راغلی اوس دلته کله چې موږ یو رنګ په کار شي دا ځینې رنګونه موږ ته راکړي چې خام تیز دي نه اوس مثلا زه سور رنګ غواړم چې لږ خام راځي دا تیز دی نو هغه بیا څنګه دا به بیا دلته د اپشن څخه ګټه کار اخلي ټیکسټ افیکټس چې کله راغلی ټیکسټ فیل سولایډ فیل وګوره سور رنګ راغلی دی د ده د دا روڼوالی څو فیصده اوسي ټول ته 50% 50 یا 50 کې لږ خام څه کنه تر دې هم خاموالی سه بیخي 10% ټیکسټ فیل دلته به راسم ورته هم 10% یا 90 تیز شو نه ځکه موږ دې خوا ته راغلو موږ باید مخته تللي وو ډېر کړی مو دلته مو کلیک وکړه 80% نه 80% ډېر روڼ ښکاره شي دا اوکې اوس څونه خام څه ګورئ کنټرول پی وه چا کړل چې موږ کوم رنګ ورکړی څونه مو خام کړی همدغسې راځي صحیح شو کنټرول یې راباسو ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل بل ورته هم څنګه وکړه ګریډینټ فیل دا به غواړي چې څو رنګه سره ګډ کړو مثلا لازم دا خط د درو رنګو څخه یا څلور رنګونه وکړم لکه تاسې په یاد موږ دلته چې کلیک وکړئ چې رنګ ورکړو یا د ګریډینټ یې موږ ته راوړل نه چې یوه خوا به یې تیز یوه خوا به یې خام ورته خط نو دلته بیا کولی شئ خپل په خوښ ورته انتخاب مثلا زه راځم ورته هم داسې رنګ دې ولري هر څو رنګونه چې ورته ورکوئ درته هم د دې درو رنګو څخه دې جوړ اوکې اوس دغه درې رنګ راغله که نه راغله په خاطر وګورئ دا ډېر کوچني دی زه به لږ اندازه غټه وګوره درې رنګه دي که نه دي که لږ اندازه ورته څام دلته به راسي ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل دا به لږ سره نږدې کړي داسې دا رنګونه نه دي دا به اوکې کړي دا به اوکې اوس سم معلومېږي که نه معلومېږي بار بیا په چاپ کې هم دغسې رقم ته جوړ کړی